ګوره زه د یو پېښ شاهد یم. دا وکیل احمد متوکل نه دی، د طالبانو د دورې وزیر خارجه و. دا ډېر داسې یو ملي شخصیت دی، ډېر معقول سړی دی، عالم. اوس هم کابل کې اوسېږي، خو ما د 10 کاله نه لیدلی چېرې اوسېږي. زه په کندهار کې وم، هغه په خپله رالی چې زه نه نور جنګېږم نه د ایسای ودان ته ځان اچوم، زه یو افغان یم. امریکایان ویل موږ خبرې ورسره کړو، د هغه ځای سوي یو ګوانتانامو ته به ګرام. یو سړی چې خپله راځي چې زه نور پاکستان ته نه ځم، او هغه دوی کوم ځای ته ویوي. د ملا سلام زی کیسه دي، ته د ملا سلام زی په کتاب لیکلی، ته پلا دا وګوره، دا مطالعه کړه چې باره په حقیقت پوه سي. ما یو څوک ما ته رالی، دا ډېره وختنۍ خبره ده، په 4 اتیام کال کې جنرال صاحب. دا خلک خو هر څوک د قوي ایمان نه لري چې دا خبرې وکړي. یو څوک ما ته رالی، زه بیریږم، ته ما بوځه دغه یو چا سره مې کښېنوه چې ما نه زیري، زه به خیاطي کوم. ما واروستی، هلته چې مې واروستی، هغه ورته ویل ته طالب نه یې د ولیم، ول په جنګ کې نه یې د ولیا، نو ته خیاطي څه کوې، خو کار شروع کړه. زه به 10 میله کلاشینکوف درته رانیسم، 2 راکټ به درته رانیسم، 2 پیکا، 10 موټرسایکلان معاش به هم در کوم. کار زما په مخ کې ورته ویل، زه ورته نه، زما په مخ کې ورته ویل. دا دولتي کس ورته ویل؟ خارجي ورته ویل، دولتي کس نه، خارجي ورته ویل. دا زما د سترګو لیدلی حال دی. په 3 اتیایم کال کې زه د روزګان ولایت ته خاص روزګان د ولسوالۍ ولسوال روژه وه. ماپښین اطلاع راغله، ول د انارګل اکا زوی یې وویشتی مړی کې، د اکا زوی ویشتلی و. ما 4 کس عسکر ورپسې ولېږله، پښه مې په پلستر کې و، په یوجان کې ویشتل شویم چې دا قاتل ونیسي. دا 4 عسکر ولاړو، هغه قاتل یې ونیوی، قاتل یې را روان کړی دی. په لاره کې 14 کسو طالبانو کمین ورته ونیوی، قاتل یې هم وواژې، زما 4 عسکر یې هم ووژل. اطلاع راغله، زما یو هزاره ورور قمندان و، زه هغه پسې ووتو، 15 کس عسکر مې بوتو. جنګ دا 14 کسه طالبان محاصره کړو، قریب چې ژوندي یې نه سو. په دغه وخت یو قطعه د سپیشل فورس د امریکایانو حالته وه، هغه راپسې راغلو. باره یې ویل تا ولې زموږ څه کومک ونه غوښتې؟ ما ویل وروره ته په القاعدې پسې راغلی، دا طالب دی، پر دې زه غښتلی یم. هغه 14 کسه دي، موږ 15 کسه یو، اوس یې ژوندي نه سم. ولې یا موږ ته کومک ته راغلي، تا ولې زموږ بې اجازې دا کار وکړي؟ ما زه ضرورت نه لرم چې په دې داخلي چارو کې ستاسو اجازه واخلم. ول اوس به یو طرف موږ ته راکوې، ما زه تا ته اصلا طرف نه در کوم. دا خلکو مهمات خلاص، نیم ساعت پاتې زه ژوندي نه سم. زموږ د وخت والي خدای دې وبخښي، جان محمد خان والي و، هغه ته زنګ ووایي، هغه په توریا تلیفون زنګ راوایي، ول ورکه دا خلکو ته یو طرف. مال والي صاحب زه دا خلک وایي ژوندي نه سم، ول ولې په خبره سر نه خلاصوي، 4 طرف غواړي ورک. نو زه مجبور سوم، هغه زما والي و، د غره طرف دې واخلي، د وطن طرف یې ما ته راکړي. ټکان ورک سو، سهار چې رالو په هغه ځنګله کې، نو یو صندوق یې مات کړي، زما عسکرو کې مرمۍ ورکړې. هغه صندوق، هغه لمبر مرمۍ په ځنګله کې هغه طالبان ته کوتیان پراته وو، د دوی د ټانګانو په مابین کې وته طالبان یې لږ. دا زما د سترګو لیدلی حال دی. خلک رښتیا نه وایي، د خدای نه بیرېږي، د امریکایانو څخه بیرېږي. ټوله سناریو د دوی د جنګ دی. خو اوس داسې یو چا ته ضرورت شته چې هغه پر خدای توکل وکړي، د دغه ملت لپاره قرباني ورکړي. امریکا ته وایي چې ته زما دوست نه یې، ووځه، کومک مه راکوه، روپۍ مه راکوه، په وږي نس زه د خپلې خور، د خپلې مور، د خپلې خاورې دفاع کوم او په خپل ملت تکیه وکړي. څوک دی هغه کس؟ دا خلک یې ټوله دی په ګراوګان کې اخیستي دي. هر یو ورته ویلي چې که دې دا شور وخواړئ، تا خو غلا کړی، د مارکېټ یې جوړ کړی دی، په دوبۍ کې دې روپۍ پرتې دي، خلک دې وژلي دي، ناقص د حقوق بشر یې. زما 2 زامن طالبانو رشیدان کړي دي، منګر زه در دا 2 زامنو در خون تېر یم چې په افغانستان کې سوله راسي. زما 6,000 بوټي باغ یې راوچ کړی دي، زه در دې باغ تېر یم، زه یې ویشتلی یم. زما دا 15 کال دی د وطن نه راورک یم، تر دې ټولو تېر یم، خو چې نور یې ویني د بل مسلمان نستوي چې نور په دې مملکت. زما هیله دا ده، زه پر ټولو افغانانو غږ کوم چې لطفا په لیازه خدای کوم پر په دې وطن زړه درد کوي، په خپلو مشرانو پسې بدې خبرې مه کوئ. مې په ډاکټر صاحب غني پسې کوئ، عرض لرم دا چې په ډاکټر صاحب غني پسې کوي، دا د کرزي دشمنان دي، دا چې په کرزي پسې کوي د غني دشمنان دي. ولې بله فکر کوئ چې حکومت چې ښاغلی غني یې فراز کړی او سیاسي مخالفین یې چې عملا د اوس د سولې د هڅې پر څرنګوالو باندې شدید مخالفت لري، دواړه د سولې لپاره صادقه دي، دواړه د سولې لپاره واقعي هڅې کوي. زه خو تا ته دا د جنجال پسې دی، ما درته ویله ګوره دغه ځای خو اوس حتما په یو طرف کې علت شته، خو دا علت چا کې دی؟ یا په دغه خلکو کې شته چې دا وروسته ولاړو، یا په ارګ کې شته. دا اوس ما ته نه معلومېږي چې زه دوی مخامخ سره کښېنم واورم چې کوم یو په دې کې مخالفت کوي. اوس دا د انتخابات خبره تا وکړه، د انتخاباتو اختیار اساسي قانون کې دا نه دي لیکلي چې خلک دې مري او په دا ورځ آیات انتخابات اوس هم در وخت واوښت، اوس هم دغه فاسد کمیسیون در وخت واړول. انتخاباتو د قانون وتلي دي، کوم دی قانون؟ د چیش قانون؟ د چا په خوله؟ دغه سیاد وده د وخت واړو انتخابات. پرون ګرد کاندیدان سره ناستو چې دا ټول کاندیدان پر دې اجماع لري چې انتخابات یې وځنډېږي، سوله دې وشي.
او په دې کې هغه سړی چې کاندید هم نه خبرې کوي زه چې دا بې ځایه خبره ده دغه اشرف غني به سبا دغه سیاسیون به ګوره په یو شي کې دا امکان نه لري چې د سولې دپاره دې په افغانستان کې د افغانستان ملت بله کودتا وزغمي خو قصه هم دا ده که نه ځینې بحثونه چې د وخت د مخه مطرح کېږي د نظام ښایست وستایي دغه خلک اخر مجبور دي چې د اشرف غني سره کښېني د ده قناعت حاصل کړي او طالبان دې ته مجبور کړي چې د اشرف غني لوری دي ګوره نه امریکا پلار دا امضا ورسره کولی شي د طالبانو سره نه د روسیې پلار کولی شي نه د پاکستان پلار د پنجاب پلار کولی شي برته به دغه اشرف غني دغه طالب وي چې دا د سولې توافق چې دغسې وشي ډېره مننه سلامت دا به سره امضا کړي خو هیله مې دا ده پر ټولو ځوانانو غږ کوم پر دا فیسبوکیانو چې لطفا د زغمه څخه کار واخلي دغه څه چې د خدای خوښ کار دی د خدای د حبیب او د اسلام خوښ کار دی منفي ګرایي نور د دې ملت په ګټه نه ده هر څوک چې هغه په خپله د ملت په ډېره مننه سلامت اوسئ